بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حمیم. د دې کتاب نازلې دل د الله د طرف نه دی چې زبردست دی او حکمت والا دی. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حقیقت دا دی چې په اسمانونو او پزمکه کې بشمار نخدي د ایمان راوړونکو د پاره. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. او ستاسو په خپل پیدایش کې او په هغه زناورو کې چې الله یې پزمکه کې خوروي ډېری نخدي د هغه خلکو د پاره چې یقین کوونکي دي. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. او د شپې ورځي په فرق او اختلاف کې او په هغه رزق کې چې الله د اسمان نه نازلوي بیا داغه په ذریعہ ملزمکه ژوندۍ کوي او د هواګانو په گردش کې ډېری نخدي د هغه خلکو د پاره چې هغوی د عقل نه کار اخلي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. دا الله نخدي چې مونږه ستا په وړاندې ټیک بیانوو. اوس اخر د الله او داغه د آیاتونو نه ورستو بل کومه داسې خبره ده چې په هغه به داخلك ایمان راوړي. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. تباہی دا د هر هغه دروغجن بدعمل سړي د پاره چې هغه ته د الله آیاتونه اورول کیږي او هغه اوري او بیا په ډېر غرور سره په خپل کفر باندې داسې ټینګتیا کوي لکه چې هغه هډو اورېدلی نوي. داسې سړي ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. زمون د آیاتونو نا چې کله یو خبره داغه په علم کې راشي نو په هغه پوری ټوکی کوي. د داسې ټول خلکو د پاره د ذلت عذاب دی. هغوی ته وړاندې دوزخ دی. هر څه چې هغوی په دنیا کې ګټلې دي داغه نه با یو سیز داغه په کار را نشي. نه به داغوی هغه سرپرستان داغوی د پاره سو وکړي شي کم چې هغوی د الله په ځای ځان له اولیاء جوړ کړي دي. داغوی د پاره لوی عذاب دی. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. دا قرآن سراسر هدایت دی او کم خلکو چې د خپل رب د آیاتونو نه انکار وکړو داغوی د پاره سخت دردناک عذاب دی. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
هغه هم خاص الله دی چې تاسو له سمندر تابع کړو د پاره د دې چې کشته پکې داغو په حکم سره او چلیږي او د پاره د دې چې تاسو داغو فضل تلاش کړئ او شکر ادا کړئ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هغه د ځمکې او د اسمانونو ټول سيزونه ستاسو د پاره مسخر کړل دا ټول هرڅه د خپل طرف نه پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې هغه غور فکر کوي قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون اے نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړونکو ته وایا چې کم خلک د الله د طرف نه د بد ورځو دراتلو څه فکر نه لري نو داغوی غلطیانی معاف کوي د پاره د دې چې الله پخپلا یوې ډلې ته داغوی د عمل بدله ورکړي من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون چاچی نیک عمل وکړو نو د خپل ځان د پاره وکړو او چاچی بد عمل وکړو نو داغه د سزا وبال با هم پاغوي بیا تخو تاسو د ټولو پروردگار ته دی ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون د دین مخکی مونږه بنی اسرائیل ته کتاب او حکم او پیغمبري ورکړی وا هغه له مونږه د ژوند خسامان ورکړو او د ټوله دنیا په خلکو باندې مو غوړه کړل او د دین په معاملې کې مو ورته واضح هدایت ورکړل بیا چې کم اختلاف دا غوي په منځ کې را پیدا شو نو هغه د ناپوتیا په وجه نه بلکې د علم راتلو نه رست را پیدا شو او په دې وجه را پیدا شو چې هغوی په خپل منځ کې په یو بل باندې زیاتې کول غوښتل بهشکه الله به د قیامت په ورځ داغه معاملو فیصله کوي چې په کومو کې هغوی اختلاف کوي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين د دین رستو اوس اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه ته د دین په معاملې کې په یو صفه غټلار شریعت باندې مقرر کړی نو ته هم په دغه لار ځه او داغه خلکو په خواهشاتو پسې مزه چې هغه علم نه لري د الله په مقابله کې هغه ستا هیڅ پکار نشراتلې ظالمان خلک د یو بل ملګری دي او د متقیانو ملګری الله دی هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون دا د پوهي او د عقلمندۍ رڼاګانې دي د ټولو خلکو د پاره
او هدایت او رحمت دے د هغه خلکو د پاره چې یقین ولري. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا کوم خلکو چې بدکارونه کړی دي داوی دا خیال دی چې مونږ بګینی هغوی او مؤمنان او نیک عمل خلق یو شان کوو چې داوی ژوند او مرګ با یو شان شي؟ دا خلق ډیر خراب حکمونه لګوي. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله اسمانونه او زمکا د حق سره پیدا کړی دي او د دې لپاره کړی دي چې هر انسان ته داغه د ګټي بدله ورکړي شي. په خلکو با ظلم هرگز نه کیږي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. نو آیا تا چری د هغه سړي په حال هم غور کړی دی چې هغه د خپل نفس د خواهشاتونه ځان له خدای جوړ کړو او الله هغه د علم باوجود گمراهۍ ته ورځوو او داغه په غوګونو او زړه باندې مهر لګاوو او داغه په سترګو باندې پرده واچولا. د الله نه پس اوس بل څوک دی چې هغه ته نه غلارو خي؟ آیا تاسو سبق ناخلئ؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. دا خلق وایي چې ژوند بس هم دا زمونږه د دنیا ژوند دی، هم دلته زمونږه مرګ او ژوندون دی او د زمانه د گردش نه سیوا بل سیز داسې نشتا چې هغه مونږه هلاکوي. په حقیقت کې د دوی سره په دې معاملې کې هیڅ علم نشته. دوی تش د ګمان په وجه دا خبرې کوي او هر کله چې زمونږه واضح آیاتونه دوی ته اورول کیږي نو د دوی سره د دین سیوا بل هیڅ دلیل نوي چې راولای زمونږه پلرونه نکونه کو تاسو رښتینی یې. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا خاص الله تاسو له ژوند درکوي بیا هم هغه تاسو مړ کوي بیا به هم هغه تاسو د قیامت په ورځ راجمع کوي چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشتا لیکن اکثر خلک نه پوهیږي. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. د ځمکې او د اسمانونو بادشاہي خاص الله لره ده او په کوم ورځ چې قیامت قائم شي په هغه ورځ با باطل پرس خلق په خساره کې پریوزي. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. په هغه وخت کې با تو هر ډله ووینه چې په زنګونانو با پړمخې غورځېدلې شوي وي. هر ډلې ته به आवाज کیږي چې راشي خپل عملنامې وګورئ. هغوی ته به وویل شي نن به تاسو له د هغه عملونو بدله درکړي کیږي کوم چې به تاسو کول. دا زمونږه تیار کړی شوی عملنامه ده چې په تاسو باندې ټیک ټیک گواہی کوي. تاسو بچي سکول هغه به مونږه پچا لیکل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. بیا چې کوم خلکو ایمان راوړې وو او نیک عملونه به کول هغوی به خپل رب په خپل رحمت کې داخل کړي او هم دا ښکارا کامیابی ده. واما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. او کوم خلکو چې کفر کړي وو هغوی تبا وویل شي آیا زما آیاتونه تاسو ته ناورولې کېدل لیکن تاسو ځان غټ وګڼو او مجرمان پاتې شوي. او کله چې با ویلې کېدل چې د الله وعده حق ده او د قیامت پر راتلو کې هیڅ شک نشتا نو تاسو به ویل چې مونږ ته نه د معلومه چې قیامت سسیز دی. مونږ خو بس یو ګمان غوندي لرو یقین مو نشتا. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. په هغه وخت با په هغوی باندې د خپل عملونو بدیانی سرګند شي او هغوی با د هغه سیس په ګیره کې راشي چې په کم سیس پوری بای ټوکی کوله. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او هغوی تبا ویلی شي چې نن مونږه هم تاسو هغه سهرو لکه څنګه چې تاسو د دې ورځې ملاقات هېر کړي وو. ستاسو د اوسېدو ځای اوس دوزخ دی او هیڅوک ستاسو مددگار نشتا. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. دا انجام ستاسو زکه شو چې تاسو د الله په آیاتونو پوری ټوکی کولې او د دنیا ژوند په دوکه کې اچولې وای. نو نن با نه داخلك د دوزخ نه راستل کیږي او نه با دوی ته ویل کیږي چې په معافی غختلو سره خپل رب راضي کړي. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. پس سنا خاص الله لردا چې د ځمکې او د اسمانونو مالک دی او د ټولو مخلوق پالون کې دی. پزمکا او پاسمانونو کې لوی خاص هم هغه لردا او هم هغه زبردست دی او حکیم دی.